بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، زده کوونکو، ستاسې د روغتیا په هیله دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم. د 11 ټولګي شپږم فصل پیلوو چې د دې لوست هغه شمیره چې ده زموږ 42 لوست دی چې د دې لوست عنوان دی د تیزابونو او القلیو تعاملات یا تعاملونه. نو ستاسو نه مو هیله دا ده چې د دې درس په پای کې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وپېژنئ چې هر یو په ځانګړي ډول تاسو ته هم تشریح کیږي، تعریف کیږي او همدارنګه عملا په معادله کې ښودل کیږي. هر یو زده کړئ او تاسو یې کولی شئ د کیمیاوي تعاملاتو ترسره کول خپله کتابچو کې ولیکئ. نو مخکې دې چې راشم د دې درس په اړه پیل وکړم، نو موږ په تیر درس کې د 5م څپرکي هغه لنډیز تاسو ته تشریح کړ چې د تیزابونو او القلیو تعریف و، همدارنګه د تیزابونو او القلیو خواص یا خاصیتونه چې فزیکي او کیمیاوي خاصیتونه و، همدارنګه کوم تعاملات چې تیزابونه ترسره کول او د تیزابیت معیار په اړه مو خبرې کړې وي چې د پی ایچ منفي لوګارتم د ایون د هایدروجن یوه معادله وه د تیزابونو لپاره، همدارنګه د القلیو لپاره هم مونږ پی ایچ مساوي کېده د منفي پی او ایچ مساوي کېده منفي لوګارتم د هایدروکسیل. همدارنګه مونږ ویلي وو چې د پی ایچ جمع پی او ایچ مساوي کېږي د 14 سره، چې مونږ څو رابطې تاسو ته ذکر کړې وي د هغو رابطو په واسطه تاسې هغه سوالونه چې خپل کتاب کې دی یا بل چیرې تاسو مواجه کیږي د هغه په واسطه هغه سوالونه حل کوي. مونږ کورنۍ دنده تاسو ته د تمرین حل کول درکړي وو چې خدای دې وکړي هغه مو پوره ډول حل کړي وي او خپله کتابچو کې مو یادداشت کړي وي چې هلته مونږ تشریحي پوښتنې هم لرو، محاسبوي پوښتنې هم لرو، همدارنګه 4 ځوابه او صحیح غلط. خدای دې وکړي چې په پوره ډول مو هغه کورنۍ دنده ترسره کړې وي. نو راځو د تیزابونو او القلیو تعاملونو په اړه خبرې کوو. تاسې پوهیږئ چې زموږ په ژوند کې او زموږ په بدن کې ځینې تعاملات ترسره کیږي یا په صنعت کې کیمیاوي تعاملات ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعاملاتو ډلبندي په لنډ ډول موږ غواړو تاسو ته تشریح کړو. لومړی کوم تعاملونه چې ستاسې کتاب کې هم راغلي ترکیبي تعاملونه دي. ترکیبي تعاملونه، همدارنګه جامعي تعاملات هم ورته وایي. یعنی کله چې دوه مادې سره یو ځای کېږي درېیمه ماده جوړوي، دې ته ترکیبي تعاملونه وایي. د مثال په ډول کې ا جمع د ایکس شي نو په نتیجه کې هغه د ا ایکس ترکیب جوړوي. که چیرې مونږ د ترکیبي تعاملاتو په اړه خبرې وکړو نو مونږ کولی شو دوه عنصره هم سره تعامل ورکړو چې دریم ترکیب جوړیږي، همدارنګه یو عنصر د بل مرکب سره هم تعامل ورکړو، ترکیبي تعامل ترسره کولی شو. همدارنګه دوه مرکبه که چیرې سره یو ځای کړو دریم ترکیب سره جوړ کړو، دې ته هم جمعي تعامل ویلی شو. همدارنګه مونږ د تیزابونو، القلیو، د فلزاتو او غیر فلزاتو په اړه چې کوم تعاملات دي هغه تاسو ته لیکو. د مثال په ډول لومړی مثال چې ستاسو کتاب کې هم راغلی اوسپنه ده، د اکسیجن سره تعامل ورکړی دی چې فیرس اکساید جوړ شوی. نو فیرس اکساید لپاره چون دلته 2 اکسیجنه دي، دلته هم 2 اکسیجنه باید په نظر کې ونیسل شي. دا به سره ولیکم وبښئ. یعنی اوسپنه د اکسیجن سره تعامل ورکول کیږي اف ای او، یعنی فیرس اکساید جوړ شوی دی. فیرس اکساید د اوسپنې یو اکساید دی. د توزین لپاره تاسې ګورئ چې دلته 2 اکسیجن دي، نو دلته یو، دلته 2 ضریب ورکوو، د اوسپنې تعداد دلته 2 کیږي. نو دلته هم مونږ کولی شو د 2 ضریب په ورکولو سره دغه معادله توزین کړو. یعنی مونږ که چیرې مونږ یو فلز د اکسیجن سره تعامل ورکړو اکساید جوړیږي. همدارنګه
که چیرې مونږ د غیر فلزاتو تعامل هم په نظر کې ونیسو چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل ورکړو، بیا هم مونږ ته اوبه لاسته راځي د دې د توزین لپاره چې دلته 2 اکسیجن دي، دلته یو 2 ضریب ورکوو، نو د هایدروجن تعداد 4 کېږي، دلته هم 2 ضریب ورکوو. یعنی مونږ په ترکیبي تعاملاتو کې فلز د اکسیجن سره متعامل ورکړه او یو غیر فلز د بل اکسیجن سره متعامل ورکړه، په نتیجه کې اوبه جوړې شلې. همدارنګه مونږ کولی شو یو فلز د بل غیر فلز سره تعامل ورکړو. د مثال په ډول سودیم که چیرې مونږ د کلورین سره تعامل ورکړو نو سودیم کلوراید یعنی ترکیب جوړیږي. دا هم عنصر دی، دا هم عنصر دی، په نتیجه کې مرکب لاسته راځي. د دې د توزین لپاره یو مالیکول کلورین دی، دلته یو اتم، دلته 2 ضریب ورکوو تر څو زموږ دغه معادله هم توزین شي. اوسپنه مو د اکسیجن سره تعامل ورکړه چې اکساید جوړ شو، او هایدروجن مو د اکسیجن سره تعامل ورکړه چې اوبه جوړې شوې. همدارنګه سودیم د کلورین سره چې کوم تعامل کوي دا هم د فلز او غیر فلز تعامل دی چې په نتیجه کې مالګه جوړیږي، سودیم کلوراید چې د خوړو مالګه هم ورته وایي. نو موږ کولی شو د اکسایدونو تعامل یا همدارنګه د هر مرکب تعامل په ترکیبي ډول ولیکو. که چیرې مثلا موږ کاربن دای اکساید د اوبو سره تعامل ورکو نو په نتیجه کې یو تیزاب لاسته راځي چې د کاربونیک اسید په نامه یادیږي. کاربونیک اسید یو تیزاب دی، دلته هم 2 مادې سره یو ځای شوي، 3مه ماده لاسته راغلې. دلته هم موږ ویلی شو ترکیبي تعامل وایي، یعنی اکساید مو د اوبو سره تعامل ورکړه، په نتیجه کې کاربونیک اسید لاسته راغی. همدارنګه که چیرې موږ کلسیم اکساید په نظر کې ونیسو، د اوبو سره تعامل ورکو، په نتیجه کې کلسیم هایدروکساید لاسته راځي چې دا هم یو ترکیبي تعامل دی د فلزاتو د اکساید څخه چې د اوبو سره تعامل ورکړي، کلسیم هایدروکساید لاسته راځي. همدارنګه که چیرې زه کلسیم اکساید د سلفر ترای اکساید سره تعامل ورکم، په نتیجه کې دا اکساید چې دی د فلزاتو اکساید دی، کلسیم فلز دی، او دا سلفر ترای اکساید چې دی دا د غیر فلزاتو اکساید دی یعنی سلفر اکساید دی. چې د دې سره تعامل ورکړي نو کلسیم سلفیت جوړوي چې یوه مالګه ده. یعنی دا هغه تعاملاتو چې موږ د ترکیبي تعاملاتو په لیست کې ځای په ځای کړي وو. نو موږ که چیرې خپل کتاب ته وګورو، ډېر ځینې تعاملات دي چې ترکیبي تعاملات یعنی د 2 مادو څخه 3مه ماده لاسته راځي. یعنی د 2 عنصرو څخه هم موږ کولی شو مرکب جوړ کړو، د یو عنصر او بل مرکب څخه هم 3م مرکب جوړولی شو، د 2 مرکبونو څخه هم موږ مرکب جوړولی شو، یعنی ترکیب ورکولی شو. بل بخش چې دی ستاسې کتاب کې هم ذکر شوی، هغه تجزیوي تعامل دی. تجزیوي تعاملونه دي. تجزیوي تعاملونه عبارت د هغه تعاملاتو څخه دي چې د تودوخې یا د برق د جریان په واسطه یو مرکب تجزیه شي په 2 یا 3 نورو مرکبونو باندې. کله چې موږ ترکیبي تعاملات ویل، برعکس د ترکیبي تعاملاتو موږ تجزیوي تعاملات لرو. یعنی ترکیبي تعاملاتو کې موږ 2 مادې سره یو ځای کړي، 3مه ماده لاسته راتلله، او په تجزیوي تعاملاتو کې موږ یوه ماده د تودوخې یا د برق د جریان په واسطه ټوټه کوو یا تجزیه کوو یې په 2 نورو مرکبونو. د مثال په ډول که چیرې موږ مثلا ایکس مرکب ولرو، د تودوخې په واسطه دا په ای مرکب جمع ایکس مرکب جوړیږي. یعنی که چیرې مثلا دا 2 عنصره وي، یو مرکب یې جوړ کړی وي، دا د تودوخې په واسطه بېرته تجزیه کېدلی شي دواړه عنصرونو ته. لومړنی مثال چې تاسو ته لیکل شوی د سیماب اکساید دی، چې دغه د تودوخې په واسطه سیماب همدارنګه اکسیجن لاسته راځي.
دا د سیماب اکساید دی د تودوخې په واسطه تجزیه کیږي د سیماب او اکسیجن ته. همدارنګه مونږ که چیرې اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه د برېښنا جریان، دلته تودوخه په کار نه ده، که چیرې اوبه ته تودوخه ورکړو بړاس کې یا بخار باندې بدلېږي. د برېښنا جریان په واسطه مونږ کولی شو چې اوبه تجزیه کړو هایدروجن او اکسیجن ته. دا هم ګورئ چې یو مرکب دی د برېښنا جریان په واسطه ټوټه کېږي په دوه عنصرونو باندې. همدارنګه مونږ که چیرې کاربونیک اسید په نظر کې ونیسو، د تودوخې په واسطه دا تجزیه کېږي اوبه، همدارنګه کاربن دای اکساید باندې. یعنې دلته هم کاربونیک اسید یو مرکب دی ټوټه کېږي په دوه مرکبونو باندې، یعنې تجزیه کېږي اوبه او کاربن دای اکساید باندې. همدارنګه که چیرې مونږ مثلا سلفوریک اسید په نظر کې ونیسو، سلفوریک اسید هم ټوټه کېږي اوبه، دغه تعامل ته ډیهایدریشن هم ویلی شي. که چیرې د سلفوریک اسید څخه مونږ یو مالیکول اوبه وباسو نو سلفر ترای اکساید پاتې کېږي. یعنې دا دې تعامل ته مونږ ډیهایدریشن هم ویلی شو، ډیهایدریشن. دا تجزیوي تعاملونه و د دې مرکباتو لپاره. همدارنګه که چیرې زه نور مثالونه هم تاسو ته کار وکړم، کلسیم کاربونیت که چیرې تودوخه ورکړل شي مونږ کلسیم اکساید، همدارنګه کاربن دای اکساید لاسته راوړلی شو، چې دا هم د تجزیوي تعاملاتو یوه بیلګه یا یو مثال کیدلی شي. مونږ دې بخش کې د تیزابونو او القلیو تعاملاتو په اړه خبرې کړې وې، خو تیزابونو او القلیو تعاملات وروسته هم موږ لرو چې تیزاب د فلز سره تعامل کوي څه شی جوړوي، او همدارنګه القلي چې د فلزاتو سره تعامل وکړي یا د تیزاب سره تعامل وکړي څه شی جوړوي. هغه د تعاملات ډولونه وروستني بخش کې یا بل درس کې تاسو ته په مکمل ډول تشریح کېږي. موږ په دې درس کې هغه په لاندې ډول د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه ویل چې لومړی جامع تعاملات وو. جامع تعاملات عبارت د هغه تعاملاتو څخه دي چې د دوه عناصرو یا د دوه مرکبونو څخه درې مرکب جوړ شي، هغه جامع تعاملات دي. همدارنګه مثالونه مو هم تاسو ته کار وکړه او د تجزیوي تعاملاتو په اړه مو هم تاسو ته معلومات درکړل چې تجزیوي تعامل عبارت د هغه تعاملاتو څخه دی چې د یو مرکب ټوټه کېدو، یعنې که چیرې موږ یو مرکب ته تودوخه ورکړو یا د برېښنا جریان ورنه څخه تېر کړو، هغه په دوه نورو مرکبونو تجزیه شي یا یو مرکب په هغه جوړ شوي عناصرو باندې تجزیه شي. دغه تعاملاتو ته موږ تجزیوي تعامل وایو. نو ستاسې د کورنۍ دندې لپاره یو کورنۍ دنده در کوم، الکترولیز کوم ډول تعامل دی؟ کوم ډول تعامل دی؟ د مثال سره یې ولیکئ. دا به تعریف کوئ او مثالونه به هم تاسو لیکئ خپله کتابچو کې. نو دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.